یاره پلان کې ځکه تیګه پرته ده هغه اوچته کو د لاندې یو 10 روپۍ پرته ده د دې تاسو کې وی برکت په پکې کنه به پکې هغه ورته او برکت په پکې برکت په پکې یي سار راوي شو خزي ته وای نن خوب لیدل څنګه هغه مې راځه را شپه دقیقه خوب نه وی خوب مې لیدل څنګه بیا ګاره ته بیا چې پلان کې ځکه تیګه پرته ده هغه د لاندې یو 10 روپۍ ده یو 10 روپۍ ده وی ما ته چې برکت په پکې کنه به پکې چې برکت په پکې خزي څه خیال یې زما رااله مې کنه زه یو راواله ورکشه سړیا د سل دینار اغسته وس یو رااله یو 10 روپۍ پسې ځه پسلو پسې نسلې زور شراوایله وسو سره لاړ اک تیګه را چوچا تکړه د لاندې یو 10 روپۍ پرتا وا یو 10 روپۍ پرتا و یار بچی مینار دی سپورت به 10 روپۍ وړم خوراش نن په خرچه کوما نو په 10 روپۍ په وخت ډیر سامان کې د نه دی لاړ خو غټ مې په بازار کې وکړه وای په غستو د ډیر ورځ وګي نن به ورته غټ مې وخورو یو 10 روپۍ باندې مې راوستو مې کور ته راوړو چې کور ته راوړو خزي ته وی مې راوړې دی وی هغه چې نارو یا غره چې مې ان را پسې راوړې یو 10 روپۍ وګړه سودا به په ډیر اغستې وکنه یو 10 روپۍ د سومون ته چې مې دې په واغستو بهر الخزي ته واست پرې د خدا مې سپین کا کولاوي کا پاکي کا چې پوخي کو خزي چې مې کولاو کو داغې نه یو ملغلر وروتله په دې دریابونو کې خدای نه ملغلر دي کنه مې چرته ملغلر تیرا کړي و بس پګېډه کې پرتا چې مې کولاو کو هغه نه ملغلر وروتله خزي چې ګرانه سړی دین هم ملغلر وته سړی ملغلر واغسته چې بازار ته وړه الته چې کم د ملغلر اغستون کې هغه ته ملغلر او خوله هغه ورته د ملغلر خو ډیره خد خو زین نشم اغسته وی ولې نشي اغسته وی زې ځکه نشم اغسته چې د دې قیمت زما په دکان کې نه پوره کیږي زمانه بل غټ سرات پلان کې ځکه هغه راشه دغه سره بدا پیسې هغه سره بدا پیسې میلو شي د دې ملغلر قیمت بل څوک نشي پوره کولای چې ملغلر هغه غټ سرات لوړ هغه ور ډېر زیات روپۍ په ورکړي چې کور تراغه نه خزي ته وی د برکت ته اومنه کوونه منو ما چې برکت پکې شته کنيشته ما برات تاسو زکه کو پیسې ډېر وي خو چې برکت پکې نه وینو داغه نه اس نه جوړيږي په لکاو روپۍ به خودل ته بدرته مریض دي سي پروتي کنه چې داغه باندې بداغه نه ډېرې لګي 1 लाख روپۍ د خو پکور کې تمریض دي سي پروت چې د 1 लाख روپۍ دوايي داغه دی میاشتیم نه ده دلته برته تحصیل او تانای دلته برته نورې مسلې جوړي شي دغه به برکت نه وي او چې کله برکت پکې وي 1000 روپۍ دي 1000 روپۍ دي خو تحصیل دي نشته تانه دي نشته غټه بیماری نشته ده بس په دغه باندې ډېر خپل ژوند تیریږي د قرضونو نه پکې خلاصي د قرضونو نه پکې خلاصي نو غرض می داو چې حرام راوړي حرامي رشوتونه اخلي سودونه کوي ګن کپای کوي 1 نمبر سیس 2 نمبر سیس په 1 نمبر باندې خرڅي دا ګن کپای 2 نمبر یې راغستې دي پیسې بډېر راوړي خو برکت په پکې نه برکت په پکې نه دا یاد وساته ژوند به چرتم د سکون نه ژوند به چرتم د آرام نه ژوند به چرتم د راحت نه چرته به په ژوند